او بخون کې څښتن طلب کنم سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ به امید هست که همتون صحت و سلامت باشین. موږ تاسو ما شما په تیر جلسه کې در جلسه قبل د شپږم ټولګي در صنف ششم څلورم لوست ولوستل، درس چهارم خواندیم چې د کتاب په اړه و در مورد کتاب بود. دا چې کتاب څه وخت رامنځته سوی ده، آیا په تیرو زمانو کې کتاب و که نه و، په دې هکله مو بحث وکړ. در مورد کتاب صحبت کردیم که در زمانه های گذشته چگونه بود و چی وقت کتاب آمد، با طی مراحل که کتاب آمده چگونه صورت گرفته. بیا راغلو باز آمدیم یو محاوره مو ولوسته چې د هوسۍ او تورپیکۍ تر منځ و یک محاوره بین هوسۍ و تورپیکۍ هم با هم کار کردیم. نه راځو امروز میایم یک درس بسیار زیبایی را به نام معلم میخوانیم. پنځم لوست معلم، ښوونکی یعنی معلم. تاسو ټولګی ګورئ، شما صنف را میبینین که دلته زده کوونکی او ښوونکی دی، شاگردان و استاد است او درس لولي. نو موږ وګورو چې ښوونکی څوک دی، پس با هم میبینیم که استاد کی هست و بالای ما چینه و حق و حقوقی را داره. موخه، هدف د متن سم لوستل، درست خواندن متن، لیکل، نوشتن متن، د ښوونکي د مقام په ارزښت پوهیدل، فهمیدن به ارزش مقام معلم او د دوی د درناوي کولو د ذهنیت پیاوړتیا و قدرتمند ساختن یا قوی ساختن ذهنیت احترام کردن اینها، احترام کردن استاد. پس با هم یک جایی درس میخوانیم. بله ما خمود هدف دیگه ما چی است؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو او هم داسې نوې کلمې زده کول، کلمات جدید را هم یاد بگیریم. پوښتنه سوال ستاسو شما به فکر شما ولی چرا ښوونکی معلم پرموخ بالای ما د مور و پلار پشان به مثل پدر و مادر حق لري، حق دارد. یعنی به نظر شما استاد چرا مثل پدر و مادر بالای ما حق داره؟ این باید در این درس بفهمیم. ښوونکی معلم هغه آن مهم دندی لرونکی دی، وظیفه دارد. استاد صاحب او وظیفه مهم است یا معلم دارنده وظیفه مهم است چی؟ که ما به لیک و لوست خواندن و نوشتن را زده یاد میدهد، که برای ما خواندن و نوشتن را یاد میدهد، زده یاد میدهد. ښوونکی موږ د علم او پوهې د لاسته راوړلو و دست آوردن لپاره برای روزی تربیه میکنه. معلم ما را برای به دست آوردن علم و پوهی، علم و دانش روزی تربیه میکنه، چه ده هغو په وسیله که به وسیله آنها نیکمرغه، خوشبخت او سوکاله و آرام و آسوده ژوند ولرو، زندگی داشته باشیم. نو ځکه پس به همین خاطر ښوونکی معلم د مور، مادر او پلار و پدر پشان و مثل فرمون حق لري، بالای ما حق دارد. یعنی استاد کی هسته؟ ما رو برای آموختن علم و برای به دست آوردن علم تربیه میکنه که زندگی خوشبختی را داشته باشیم. پس به همین خاطر است که مثل پدر و مادر بالای ما چی داره؟ حق داره. باید د ښوونکي معلم قدر و درناوی، قدر و احترام بکنیم. باید قدر و احترام معلم را بکنیم او په لارښوونو و به راهنمایی هایشان عمل کردن ضروری خبره ده. حرف ضروری هست یا لازمی هست که ما بالای امو گپشان یا سخنشان باید چی کنیم؟ عمل کنیم. عمل د علم میوه گڼل کیږي. عمل که هست میوه علم شمرده میشه. مثلا شما حالا یاد گرفتین که باید احترام استاد را بکنیم. اگر شما احترام کردین به این معنا که شما میوه علم را به دست آوردین، یعنی که عمل کردین. و اگر نه، با وجود از اینکه شما فهمیدین که معلم کیست، بازم به احترامیش بکنین، باز علمتان به جا هست و شما هیچ میوهی به دست نیاوردین.
وای میگویند به علم عالم بدون علم ده هغی آن شرندی بی ثمر ونی درخت په څیر دی به مثل هست چې میوه ندارد. یعنی به عمل عالم ده هغی شرندی ونی په څیر دی چې میوه نلري. عالم بدون عمل، عالمی که عمل نمیکنه، مونگه به خود انجام نمیده، مثل درخت بی ثمر هست که هیچ میوه نداره. فعالیتونه در فعالیت ها میاییم. تاسو دلته ګورئ د اینجا میبینید، باید با هم وصل کنیم. سوکاله، آرامه، درناوی، احترام، ښوونکی، استاد یا معلم. دلته مرکه هم لرو، یک محاوره یا مرکه هم داریم چې د ولوله او د تهمینه ترمنځ در بین ولوله و تهمینه هست، با هم کار میکنیم. تهمینه خوری السلام علیکم و علیکم سلام. ولوله خوری و علیکم سلام. خوری یعنی خواهر، تهمینه خواهر السلام علیکم. ولوله خواهر و علیکم سلام. څنګه یې، چطور هستی؟ تهمینه جانی، تهمینه جان صحت دیگه دی؟ صحتت خوب است؟ شکر خیمه خوب هستم، دیر مننه، بسیار تشکر. خیمه تلفظش رو باز دقت میکنه. تهمینه جانی، تهمینه جان دا این ښکلي ګلان، ګلهای زیبا را د څه لپاره راوړي دي؟ برای چی آوردی؟ دا ښکلي ګلان د څه لپاره راوړي؟ این ګلهای زیبا را برای چی آوردی؟ دا ګلان می د کور له باغچې څخه خپلې ښوونکي ته راوړي دي. این گلها را این گلها را از باغچه خانه خود به استاد خود آوردیم. راوړي دي، آوردیم. ښوونکي پر تا ډیر ګران دی. ښوونکی پر تا ډیر ګران دی. معلمه تو بسیار دوست داری؟ هو بله، ښوونکی هر چاته د ګرانښت وړ دی. ګرانښت، دوست داشتن، وړ، قابل. معلم برای هر کس قابل دوست داشتن است یا لایق دوست داشتن است. زما پلار وایي، پدر من میگه موږ د ښوونکو له زیار ایستلو څخه د پوهې خاوندان کیږو. ما از زحمت کشیدن استادای خود صاحب علم و دانش میشیم. خواندان، صاحبان. ستا پلار جان ډیره ښه خبره کوي. پدر تو بسیار گپ خوب میزنه. موږ باید د ښوونکو قدر او درناوی وکړو. ما باید احترام استادا را و قدر استادا را بکنیم و یا هم داشته باشیم. لغت معنی یا معنا: روزل، تربیه کردن، نیکمرغ، نیکبخت، خوشبخت، سوکاله، آرام، آسوده، شنډه، بی ثمر، درناوی، احترام. نو دا اوس موږ او د تاسې لوست ای بود درس ما و شما چې موږ او تاسې ولوستل. نن موږ راغلو، امروز ما آمدیم د ښوونکي په هکله مو درس ولوستل، در مورد استاد درس خواندیم. په دې هیله چې تاسې هم زده کړئ و به امید است که شما یاد گرفته باشین. که چیرته پوښتنه لري، اگر سوال دارین کولای شئ په کامنټ کې را سره شریک کړئ او د خپلو خوښو ښوونکو په هکله راته په کامنټ کې ولیکئ. در مورد اساتیدی که شما او را دوست دارین، الگویتان قرار داده، در مورد از اونا در کامنت بره نوشته بکنین تا باشه که خاطره هایتان حفظ شود. ترڅو یادونمو خوندی پاتې شي. تربیه ښه وخت او ښه چشم.